د ټولګټو وزارت له لوري د سالنګونو لویې لارې د 80 کیلومتره سړک د اساسي ترمیم پروژې کار د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شو. د سالنګ لویې لارې د دغې پروژې کار د پیل په مراسمو کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر، د ټولګټو وزارت سرپرست محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني، د بغلان او پروان ولایتونو ځینو سیمه ییزو مسؤلینو او قومي مخورو ګډون کړی و. په دې اړه جوړې شوې مراسمو کې د ټولګټو وزارت سرپرست محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او راغلو میلمنو ته ښه راغلاست وویل. هغه زیاته کړه د قدر امیر المؤمنین هدایت او امر کړی دی چې ودې مجاهد ملت ته سړکان ور جوړ کړي، که په اکلوبور جوړیږي، که په بودیجه جوړیږي، که په معدن جوړیږي، په هر خوا چې کیږي تاسو ودې خلکو ته سړکان ودې مجاهد ملت ته سړکان ور جوړ کړي. دا پروژه 80 کیلومتره ده، د دوشي څخه شروع بیا د جبل سراج پورې. دا و دوه شرکتو ته ورکول شوې ده. دې دواړو شرکتو دا وعده کړې ده چې موږ په دې قراردادو کې موږ ګټه نه غواړو، موږ دا د خپل ملت لپاره دا کار کوو. او دا پروژه چې جوړیږي دا په اکلوبور باندې جوړیږي. څه وخت چې دا پروژه جوړه شوله د دې هغه خپل قیمت ادا سو، په هغه ورځ باندې اکلوبور هم ختم دی. ورپسې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خبرې وکړې. ویل چې د سالنګ لویې لارې د ترمیم او بیارغونې پروژه له قوشتپې ملي کانال څخه وروسته دویمه لویه ملي او اقتصادي پروژه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه سره نیولې تر راکشې طبقې پورې انشاءالله د ټولو دغه آرزو ده چې څونه توجه په عجله طور ودغې پروژې ته ورکول کېږي، انشاءالله موږ به د دوی ملاتړ او همکار وي. په پای کې د سوداګرۍ پانګونې خونې رئیس محمد یونس مومن د بغلان او پروان ولایتونو والیانو او امنیتي مسؤلینو خبرې وکړې. هغوی د یادې پروژې د کار له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او قراردادي شرکتونو ته یې په اړوند برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.